زیرونو چی یو شو پا حدیث او پا قرآن ترزان کرو قربان پوشوی بکنا داغین بعد حدیث روڑے وعن ابي هريرة رضي الله عنه ابو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کړی دا والذی نفسی بیده پا آغا رب می دی قسمی دا چا پلاس کی چی زمان سادا لقد هممت ان آمر بحطب فیحطب وی زمان زلکی کی چی زا امرکم چی لرگی را جمع وور و تواجوی ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها او بیا امرکم د منزل پر اذان ویلش او اقامتوش ثم امر رجلا فيؤم الناس او بیا مزلکی چې په خپل زیبان دی یو بل سره مخکې کما پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوی چې د منزل اقامتوش او څوک مخکې کم بل سره مخکې کم یا رسول الله نتبسکی وی ثم اخالف الى رجال او بیا لرشم پا آغا سڑو پسی خزی ندی ویلی ما شمانانی ندی ویلی بیا لرشم پا آغا سڑو پسی وفی روایت پا روایت کی رضی لا یشهدون الصلاة پا آغا سڑو پسی جمع منزل نرازی پا روایت کی دام رازی دا گوره آغا خلق ندی چی منزونه نکی منزونه کی خو کور کی دا باز وی وی زه خو ډېر غواړم کور کې خو یې کومه که نه نو یې کیدی شي دا حدیث د هغه چا دپاره چې په کور کې ناسي او منځونه بالکل نه کوي نو زه خو خیمه کور کې کوم یو حدیث کې ښه واضح حدیث الفاظ راغلي دي وی بیا لاړ شم په هغه کسانو پسې چې په کورونو کې منځونه کوي دې نه ثابته شو چې دا خلک منځ کوي خو مرض پکې څه دی کور کې کوي د ښځو په شان ښه نو څه به کوي یا رسول الله دا مهربان پیغمبر چې دو مبارکی په قرآن کې راغلی وکانه بالمؤمنین رحیما الله وی دا پیغمبر په مؤمنانو باندې څه دی ډېر شفقت کوونکی ډېر مهربان دی دا مهربان پیغمبر وی چې زه لاړې دغه خلکو بسې فاحرق علیهم بیوتهم چې د کورونه وله وسېزم اور ورته واچوم گوره پیغمبر چی دومره سخت الفاظ استعمالی نو دی جمع لبراتله به مستحبی سنت بی خو فرض دی کنه دا دلیل لی دا آغا علماء کم چی وی چی دا جمع دا موز فرض عین دا پهر نارینه باندی دا واضح دلیل لی زگه که فرض نوی دا جمع سر موز نو بی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دومره غټه خبر خو نکی چی کورونه ولا سیزم خیالم دی کنه دا خو ډېره غټه خبره چې زه وله کورونه سېزم معمولي خبره خو نه ده ښه دا کورونه ولې ونه سېزل او دا کار یې ولې ونه کو نو بعضې روایتونه کې ښه واضح راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ما به دا کورونه سېزلی وی ما به ورته اور اچولی وی که چېرته پکې زنانه او ماشومانان نه وي د دې دلاسه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار نه دی کړی والذي نفسي بيده او پا اللہ میں دی قسمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی لو يعلم احدهم انه يجد عرقا سمینا کچرتا دیسی اعلان شیوه و دوی تا پتوی چی سوک منزو کی نو آغتا غوڑ اڈو کے ملاوی غوڑ خبوری نیشتا اڈو کے او مرماتین حسنتین یا پانچی ملاوی پانچی پی جنی کن یہ سرودہ پی یا دورت ملاوی کی تا کسی شده بائی که غسنی اڈو کی دی اگم لشهد العشان بیا بل ماسوتا منزل مروانو رواه البخاری ولمسلم النحو امام بخاری دا حدیث سوڑا امام مسلم دیس راوڑا فعلم دی پا دی حدیث کی دیر زیتی مسئلی دا ولنی مسئلہ دا چو انسان دا قسم مطالبتی نیشوی نو بغیر دا مطالبینم قسم کولیش لکه دیزی کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قسم کو
دو پیری خو قسم به د غټې خبرې دپاره کې بل اهمیت تی معلوم شو د جمع د منځه چې کوم سړی د جمع منځله نه راځي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی زما زړه کې چې کورونه وله وسېځم دلته یو اشکال زړه ته راځي که تاسو ویښې کیدای شي تاسو مثبت راغلی او که ودی نو د ودو نه قلم څه دی مرفوع القلم دی به اوچت دی او که ژوندي ویښ ودی ویښ ودم وي که نه د ودو مقصام دی یو هغه ویښ ودي چې ښه به تا ته داسې ګوري او وده به وي لکه په دې غټ روډ چې سفر کې او کوم ډریور چې د غټ روډ په سفر عادت یې هغه ته به پته وي نو په دې غټ روډ باندې سړي نه داسې خوب نه ورځي چې سترګې بندي سترګې کوله وي ودی اوس ګاډۍ ته وجنګېږي نو بس په دې درسونو کې هغه وي ته به خوشحاله یې چې سړی ناست دی او درس اوري هغه غریب ودی خوب له راغلی دلته یو اشکال زړه ته دا راځي چې حدیث کې خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړی چې په اور باندې به چاله عذاب نه ورکوئ نو څنګه هغه دا خبره کوي چې زه به دا کورونه وسېځم یو جواب یې دا دی یو جواب یې دا دی بارک الله فیک چې کورونه به وسېځم هغه ویلي دي انسانان یې نه دي ویلي او دویم جواب یې بعضو علماو دا کړی دی چې دغه حدیث دی کوم کې چې منع راغلی دی چې په اور باندې به چاله سزا نه ورکړي دا د دې حدیث نه وروستنی دی یعنې مخکې دغه مسله نه و پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دمکي ورکړه بهرحال پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار کړی نه دی د یرولو لپاره دا خبره کړې ده